د خپرونې کوربه زه اکرام الله عادل یم. دغڼې ځالې ناول 10مې برخې ته بیا هم ښه راغلاست. مخکې له دې چې په یاده برخه پیل وکړم نو د تیرې برخې په اړه معلومات درکوم. تاسو په 9مه برخه کې واورئ چې د شرکت رئیس طاهره د کار کولو په باریکیو پوه کړه او ورته ویل چې په دوبۍ کې له یو شرکت سره قرارداد کړی دی. همدا میوه بیا اروپا ته لیږدول کیږي. ته باید د کارتونونو لیبلونه کاږه ونه لګوي. بیا مو واورئ چې کله چې طاهرې لیلما ته 8000 افغانۍ په پور د دې په خاطر ورکړي چې تر څو د زوی تداوي وکړي، ډیره خوشحاله شو. اوس به واورئ چې په 10مه برخه کې څه پیښیږي. دریمه میاشت شرکت تاواني شو. براله خبره وه. د وچې میوې هغه ګودام اور واخیست چې ما په اول ځل کار پکې کوه. کیسه معلومه وه. د برق د شارټۍ له لاسه اول خلطو او اخبارونو اور اخیستی و. وروسته لمبې وچې میوې ته ورغلې وې. خو محمود یعنې د شرکت مالک تنخوا کمه نه کړه. 3000 اضافه معاش همداسې اضافه پاتې شو. محمود خفه و. کله کله به یې ستړي مشي له یاده ووته. چټک به پورته وخت. کاریګرو به د مازدیګر تر 4 بجو کار کوه. خو دی به له رخصتۍ وروسته هم کمپیوټر ته ناست و. یوه ورځ یوې کاریګرې خپل ځان او نورې ښځې د محمود د احسان پوروړي وګڼلې. ویل چې کوم نور خیر نه ور رسیږي، دومره خو کولی شو چې د دې وروسته نیم ساعت نور هم کار وکړو. د یوې هم ټنډه تروه نه شوه. د شرکت په ګټه کې ګټه لیدلې وه. په تاوان کې باید اخلاص کړی وی. په سبا مازدیګر کاریګرو ته د کار جامې بدلې نه کړي. محمود له دفتره راښکته شو. د کاریګرو پاتې کېدا ته حیران و. یوې وپوهاو، خو ده وخندل. له ټولو یې مننه وکړه. ویل چې په کاروبار کې ګټه او تاوان سره تړلي دي. هر یوه کورنۍ لري. ژوند د کار لپاره مه کوئ، کار د ژوند لپاره وکړئ. زوی خپل اولادونه ښکل کړئ، ورسره وخاندئ، لوبې ورسره وکړئ او بیګا ته د دوی په خوښه څه پاخه کړئ. د دې سړي مې نور هم ښه راغله. باریکیو ته یې پام ور واوښت. په ژوند او د ماشومانو د خندا په فلسفه پوهېده. یو ورځ مې سلا بلا چرت خټو. سلا بلا نو، یوه نجلۍ 2 ځلې د محمود دفتر ته وروخته. پخوا به هم مشر ته ورتله. یوازې دا نه وه، ژوند او کارخانې 100 خبرې درلودې. کله کله به نورې کاریګرې هم ورتلې. څه مې کولی، خپل کار یو، هیڅ اهمیت یې نه راته درلود. په کتلو نه ارزېدې، خو اول وار مې زړه نارامي کوله. ښکلې نجلۍ به هلته څه کول؟ د ډوډۍ په وخت مې ځان ته قناعت ورکړ. طاهرې سمه لیونۍ، په تا یې څه، خپل کار دې کوه. بسته قاب وریجې مې وخوړې. خو بله ورځ مې بې اختیاره ورمیږ کوږ شو. په ټولو پسې مې پام. څوک دفتر ته وتلل او څه یې کول. ځان سره مې فکر وکړ، دفتر ته د نورو ښځو په ورتلو ولې خفه و؟ دا خو به مینه نه وه. وه مینه وه. ان د شپې به هم د محمود ډبلې ورځې او غټې سترګې نیغې راته ولاړې وي. فکر مې کوو چې مینه به ورو ورو راځي. اول به د ماضي د زړه یو کونج نیسي، بیا به سوکه سوکه د زړه نورو برخو ته غځېږي. خو نه، زه یو دم مینه شوی وم. یو دم ما اورېدلی و چې مینه وړه بانه غواړي، تل په ښکلا عمر پورې نه ده تړلې. ماضي به د یو چا خندا زړه درنه یوسي، یا به یې کوم خوی خوند درکړي، یا به یې په مهربانۍ مینه شي، یا به یې اخلاق تاثیر در باندې وکړي. ان کله کله د یو چا غوسه هم خوند درکوي. ته به درته غوسه وي، ته به یې له خدایه نوره غوسه هم غواړي. توبې مې ویستې، خدای ته مې پناه ورکړه، خو نه کېده. د خدای تر یادېدا مخکې به مې د محمود څېره سترګو ته ودرېده. له ځان سره مې وویل چې ښه، په دې سړي کې د مینتوب څه دي؟ ارته سپېږمه که اوږده خوله، یو هم نه، خو زړه مې قناعت نه کوو. همدا ارته سپېږمې او بې ډوله خوله هم ښه راته ایسېدله. په دې سړي کې یو بل څه و، غرور؟ نه، له غروره مې بد راتل. پوهه؟ شاید انسانیت. هو همدا انسانیت، د ژوند په رموزو پوهېدل او مهرباني. یا به دا هم نو، ما 5 خبرې نوې سره کړي، نه پوهېدم، خو له دې سړي مې ښه راتلل. پاک راته ښکارېده. په دومره ښکلو نجونو او ښځو کې مې د ده یو بېباکي هم نه ولیدلې. بیا مې په زړه کې راتېره شوه، وي به بېباکي به وي، هېڅ نارینه هم پاک نه دی، ټول په ښځو پسې ګرځي. ځینې یې پیدا کړي، خو نورو ته چې موقع نشي مساعده، هیله یې وخیږي، له بېوسې ورځې په زور ځان متقي کړي، خدای ورباندې ګران کړي. خو دې خبرې هم قانع نه کړه. عیاش انسان که هر څومره ځان وساتي او د پاکۍ تمثیل وکړي، بیا یې هم بېباکي ښکاري. خو دې سړي یوازې خپل کار کاوه.
نه یې ښځو ته کتل او نه یې له کومې یوې د تلیفون شمېره غوښته. نه پوهېدم، خو ما ته یې نه و کتلي ول. خبرې را سره کړې وي خو بده سترګې له ورایه ښکاري. انسان ورباندې پوهېږي ټول شهوت سترګو ته راختلی وي. دې سړي د ماشوم غوندې معصومې سترګې درلودې. داسې نارینه کم پیدا کېږي، په زرو کې یو یا به نه وي، نه پوهېږم. خو چې له کوم نارینه سره خبرې کړي نو سترګو یې هم څټلم. بل سهار مې له بوډۍ د محمود په اړه معلومات وغوښتل. بوډۍ وخندل. باید شکي شوی وای، هره خبره مقدمه غواړي. اول به د شنه چمن د رنګارنګ ګلانو او حویلیو پاکوالی یادوي، وروسته به همدا ښایست د محمود له ذوق سره تړي. بیا به ورته وایي چې دومره باذوقه، شتمن او مهربان انسان ولې واده نه کوي. داسې څوک شک نه اخلي، خو ما وار له واره د محمود د واده خبره وکړه. بوډۍ خبره وژدویله. اول اشپزۍ ته لاړه، بیا یې خپل لاسونه راوښودل چې له بخاره ډک ول. ویلې چې د دیګ د مسالې تاثیر دی. دی له مسالې سره حساسیت درلود. څه مې کوله، دا ډنګر او له سرو دانو ډک لاسونه د کتلو وړ نه ول. مخکې به راته وغږېده، خوا به مې ورته بدېده. د دې چټیاتو ته به مې غوږ نیولی و، خو دا وار زه ورته احتیاج وم. زیاتره انسانان همداسې دي، ته به یې چټیاتو ته حوصله کوي، دوی به ستا سمې خبرې هم نه اوري. ځان مې ملامته کړ. بوډۍ مخکې څو وارې د محمود مهرباني یاده کړې وه، خو ما به خبره بلې خواته واړوله. دا وار ما خبرې غوښتې، دې نخرې کولې. ژوند همدا دی، که مین یې نو د مین سپي ته به هم احتیاج غواړي به چې ژبه ولري او خبرې درته وکړي. سپی دې وي، خو دومره دې درته ووایي چې مین دې څه وخت له کوره راوځي، څه وخت کار ته ځي، کوم کتابونه لولي، کوم خواړه یې خوند ورکوي. آن د مین د اوسېدو ځای به هم در باندې ګران وي. محمود باغی بالا ته مخامخ د غره په ډډه کې اوسېده. ما ته یې کور نه و رامعلوم، خو د ده په خاطر ټول غر او د غره لوړ کورونه را باندې ګران ول. په هماغه مازدیګر مې له دواخانې د حساسیت ضد ملهم واخیست. بوډۍ سهار لمر ته خپل لاسونه غوړ کړل، له یوې او بلې خوا یې څو بېمانا خبرې وکړې. جارو یې ور واخیسته، لاړه. د ورځې نارامه وم. تر کارتونونو مې لوی ښیښې ته ډېر کتل. کاش د څوکۍ مخه سالون ته وای. اوس یوازې د محمود پکه ککرۍ ښکارېدله. بانه مې پسې غوښته، نه وه، څنګه به ورتلم. یو مارکر مې راواخیست، پر کاټن مې شنه لنډه لیکه ویسته، بیل مې کېښوده. اوس مې له سرکارګرې سترګې نه اړولې. نور کله به د ورځې څو وارې تشناب ته تله، خو دا وار کراره ناسته وه. له تربوزه مې پیاله ورته ډکه کړه، ور مې وړه. دې حیرانه سترګې راته نیولې وي. ما له خدایه د سرکارګرې تشناب غوښت. اخر لاړه، ما هم کارتن راواخیست، پورته وختم. د شوبې دروازه مې وټکوله، ور ویې غوښتم. محمود پر کاغذ څه لیکل، څنګ ته یې ودرېدم. کارتن مې پر میز ورته کېښود. ورو مې وویل، صاحب، اول وار پر یو کارتن د مارکر لیکه راغلې ده، سرکارګره نه وه. تاسو ته مې زحمت درکړ، څه ورسره وکړم؟ ده ما ته ونه کتل، کارتن ته یې وکتل. کاشکې زه کارتن وای. بیا یې تلیفون ور واخیست، یوه شمېره یې ووهله. مقابل لوري ته یې وویل چې پر کارتن د مارکر لیکه ده. له هغې خوا غږ صاف راته ویلې چې د مارکر لیکه له کومه شوه، دا کارتونونه له ماشینه راوځي، مستقیم یې تاسو ته درلیږو. خو محمود نه منله. اخیری خبره یې دا وه چې که بل ور داسې کارتن راغی نو د کارتن اخیستلو په قرارداد به له سره غور کوي. خفه شوم، نه پوهېدم چې دا وړه لیکه به دومره جنجال جوړوي. ځان ته مې پام شو، ډېره ورنږدې وم. محمود خبرې کولې، ما د ده نفسونه تنفس کول، خواږه ول. تلیفون یې کېښود، پرته له دې چې راته وګوري مننه یې وکړه. وویل چې په کار کې تکړه یې، وړو باریکیو ته دې هم پام ور وړي. د قلم ورو واخیست. بانا ځه، خو زه لا ولاړه وم. ته باید یو وار راته کتلی وی، یوازې یو وار کتل هم ښه و. ټوله ورځ خوشحاله راباندې تېرېده، خو د هېڅ راونه کتل. مات زړه له دفتره ووته. محمود په سبا دفتر ته رانغی. ایله مې تر 10 بجو ګزاره وکړه. نارامه و، دی نه و، نو کار نه و، 18 کارګرې نه وي، بسته کارخانه نه وه، ژوند نه و. ناروغي مې بانه کړه، بانه نه وه، په رښتیا مې هم پر سر درد شو. کور ته لاړم، کور هم ځای نه راکاوه. غلی وم، اولادونه هم را سره غلي وو. خبرې مې لنډې وي، دوی خبرې هم لنډې وي. ما نه خندل، دوی هم نه خندل. یا به یې درس وای، یا به یې تلویزیون ته کتل. ودیده مې وختي شوه.
ما نه ورته ویلي خو زما وخت ته پرېوته دوی هم مجبوره کړل چې د ګروپ ساکټ ته لاس ور وغځوي. یو ځل مې لور راته کېناسته ویل چې څه خبره ده غلې او خفه یې ستړیا مې بانه کړه. دا خبره یې زړه ته نه لوېده. ما مخکې ورته ویلي و چې کارتونونو ته کتل به نو څه ستړیا ولري. ډاډه وم د میینتوب شک یې نه کاوه. مور به څنګه مینې ده اولاد هر څه مني خو د مور دغسې خبرې نه مني. آن په ذهن کې هم نه ورګرځي چې مور یې مینه وي. لور ته مې خوا بده شو. وپوهېدم چې رامین ولې له زړه نه ووت، ولې خواشینې وه، ولې اشتها نه درلوده، ولې ژر غوسه کېده. ما ټول هغه علایم درلودل چې دی د میینتوب په وخت کې لرل. سلا بلا به خوشکه راتله، ګولۍ مې وړې شوې، تل به ګنګه سوم، دیوال ته به مې کتل، کله کله به مې په بړستنه کې بې اختیاره وژړل. په ژوند کې مې په لومړي ځل یو نارینه خوښ شوی و، څومره له درده ډکه خوښي. یوه ورځ آینې ته ودرېدم، غټو سترګو مې تورې حلقې نیولې وې. زه په 40 ساعته کې یوازې نیمه دقیقه خوشحاله وم. همدې نیمه دقیقې ته به مې سترګې وتې، ورته ماتله به وم. محمود به هر سهار راته، په صالون کې به یې له ټولو سره عمومي پوښتنه کوله، د جوړ ناجوړ احوال به یې خیست، پورته به خود. ما به تر وروستۍ زینې پسې کتل. همدا نیمه دقیقه مې ټول ژوند. کاشکې زینې دومره لنډې نه وی یا دې تیز نه ختل. اوس خو سلام او پورته ختل نیمه دقیقه و. دنیا له خلکو ډکه وه، یو نه و، دوه نه و، درې نه. په همدې کابل ښار کې میلیونونه انسانان اوسېدل، خو زما یو ته هم ورپام نه و. ټول ښار تش راته ښکارېده. خپل اولادونه مې هم هېر ول، نه و ملامته. خپل واک مې نه درلود. زړه مې له محمود سره و. دا سړی مې ټوله دنیا وه. محمود به ټوله ورځ په دفتر کې و، ما به یوازې کورتۍ لیده. ډوډۍ هم همالته خوړه، بوډۍ وروړه. که مې واک درلودی خپله وظیفه مې له بوډۍ سره بدلوله. په بانۍ پسې ګرځېدم، نه پیدا کېده. کارتونونو خبرې نه درلودي. 100 وارې راته ویل شوي و چې ماضي تور خال هم مه منه. یو ورځ یوه ښځه دفتر ته ورغله، بیرته راغله، پاکټ یې په بکس کې کېښود. د ډوډۍ په وخت مې راوغږوله، خواښ یې ناروغه وه. یوه میاشت تنخوا یې پیشکي اخیستې وه. ما پیسې درلودي. په بانک کې مې 43,000 افغانۍ سپمولې وې، خو د سړي لیدل مې غوښتل. بل سهار ورغم، شکر مې ویست. محمود په موبایل کې خبرې کولې، د انګلیسي ویله. ما ورته وکتل، خدای مې کول چې خبرې اوږدې کړي. ډېرې خبرې بانا ډېر وخت کتل. ده به کله کله وخندل، خندا یې خوږه راباندې لګېده. ښه شېبه ووت، تلیفون یې پر میز کېښود. له ما یې د ډېرې درېدا په خاطر بښنه وغوښته. بښنه یې نو ولې غوښته؟ هېڅ ضرور نه وه. زه یو کال هم د ده لیدو ته درېدی شوم. هېڅ شکایت به مې نه کاوه، نه به مې څه خوړل، نه به ستړیا پوهېدم او نه په هم خوب راته. یوازې ده ته به مې کتل. دی غلی شو. غټې سترګې زما د ورتګ علت ته ماتلې وې. نه کېده. لنډ مې وپوهوه چې یوې میاشتې پیشکي تنخوا ته ضرورت لرم.